من تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم مبارک یو درس اغسته و چې دا ډېر پخوانی تاریخ لري. دا بسم الله الرحمن الرحیم یوازې نه د دې امت خصوصیت نه ده، بلکې نوح علیه السلام د وخت نه چې نوح علیه السلام کله کشته روانوله نو فرمایلي بسم الله مجریها و مرساها. معلومیږي چې د آدم علیه السلام د پیدایش سره او د نوح علیه السلام د پیدایش نه دا الفاظ دا استعمالېده او دا د مسلمانانو د برکت او د خیر دپاره دا کلمه الله را لېږلې ده. سلیمان علیه السلام په باره کې هم راځي چې کله بلقیس ته خط لیږلو په دې خط په ابتدا کې دا لیکلي وو چې انه من سلیمان او انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله د نوم په باره کې په دې کلمه کې په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله درې نومونه راغلي، یو الله، بل رحمان او بل رحیم. د الله په باره کې موږ تاسو مخکې جمعو کې خبره کړې وه چې دا الله دا نوم چې دی دا مشتقي دی که نه جامد دی، دا خبرې مخکې شوې وي او د دې معنا څه دی. نن به انشاءالله د الرحمن او الرحیم په باره کې خبره کوو. عزتمندو دا رحمان لفظ چې دی دا هم د الله رب العزت په اوچتو نومونو کې یو نوم دی، د الله ذاتي نوم دی او دا هغه لفظ دی چې ځینې علماو رایه د دې لفظ په باره کې دا دی چې دا عربی لفظ نه دی بلکې دا غیر عربي و، وروستو بیا عربی ته نقل شوی دی. د دې وجې نه عربو به نبی علیه السلام ته دا ویلې، عربو مشرکانو. سورت فرقان کې راځي الله رب العزت فرمایي چې د خلکو به د عربو به د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوله چې وما الرحمن، قالو وما الرحمن. د عربو به نبی علیه السلام ته فرمایل چې وما الرحمن، دا رحمان څوک دی؟ رحمان خو موږ نه پېژنو. انسجد لما تأمرنا، آیا موږ حکم وکړو د هغه چا، آیا موږ سجده وکړو هغه چا ته چې ته موږ ته د هغې ته د سجدې کولو حکم راکوي؟ نو په عربو کې دا الله لفظ چې دی په خلکو کې پېژندلی شوی لفظ و، خو رحمان چا نه پېژندلو. د رحمان د لفظ نه خلکو انکار کولو. نو د دې وجې نه د عربو مشرکانو باره کې هم په صورت فرقان کې دا راځي چې کله وایدا قیل لهم اسجدوا للرحمن، کله چې دوی ته وویلی شي چې تاسو سجده وکړئ رحمان ته، نو دوی جواب کې څه وایي؟ قالو وما الرحمن، رحمان څوک دی؟ انسجد لما تأمرنا، آیا موږ سجده وکړو هغه چا ته چې ته موږ ته حکم کوي؟ وزادهم نفورا، او دا خبره دوی ته نور هم په زړه کې نفرت دې خبرې زیاتولو، ځکه چې په عربو کې دا لفظ مستعمل نو، عربو د لفظ سره ډېر اشنایي نه وه، عربو دا لفظ نه پېژندلو. د دې وجې نه د صحابهو په تاریخ باندې چې سړی نظر واچوي نو ډېر کمو خلکو دپاره دا نوم و رحمان، لکه عبدالرحمن په نوم باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو زوی و عبدالرحمن، او بل په عشره مبشره کې یو صحابي و چې عبدالرحمن ابن عوف په نامه باندې. نور دا لفظ په عربو کې ډېر مستعمل نو، خلکو بلدتیا ورسره نه وه. یو خبره خو د رحمان په باره کې دا دی، خو ځینې علماو رایه بیا دا دی چې نه، دا رحمان او رحیم چې دی دا دواړه د عربۍ د ژبې الفاظ دي. دا په اصل کې د یوې مادې نه د الله دو نومونه جوړ شوي دي. ماده څه شی دی؟ را ح میم، رحمت. د الله د را ح میم د الفاظو نه د الله دو نومونه جوړ شوي دي، یو ته ویلی کېږي رحمان او بل ته ویلی کېږي رحیم. لکه دا دواړه الفاظ په دې بسم الله کې راغلي دي، بسم الله الرحمن او الرحیم. دا الرحیم چې دی دا علما فرمایي د فعیل په وزن باندې، رحیم فعیل. په دې کې علما فرمایي چې د عربی کې چې په دې وزن باندې څه شی راشي په هغې کې دوام وي او بل استقلال وي. دو شیان پکې وي، یو څه استقلال پکې وي یعنې دا مستقل وي، او بل دوام پکې وي. لکه موږ او تاسو وایو حسین، حسین ښایسته ته ویله کېږي. دا ښایست داسې یو صفت دی چې په دې کې دوام وي. دا نه وي چې یو ورځ یو انسان ښایسته دی سبا ته بیا بدرنګ شي، بل سبا بیا ښایسته شي. نه، دا ښایست چې الله یو چا ته ورکړي هغه بیا ښایسته همیشه دپاره دوامداره، چې تر څو د باندې زوال نه راغلی نو دا ښایست په هغې کې موجود وي.
نو رحیم په وزن باندې چې کوم صفت راځي هغه کې دوام موجود وي او بل استقلال پکې موجود وي، یعنی دوامدار دا صفت پکې وي. لکه علیم هغه چاته ویل کېږي چې هغه کې علم په دوامداره طریقې سره موجود وي. نو د دې وجه نه رحمان په باره کې بیا د علماو قول دا دی چې دا د رحمان د فعلان په وزن باندې دی، په عربی کې یا د فعلان په وزن باندې راځي، فعلان او فعلان، هیجان یا طوفان. نو دا په د رحمان کې معنا ده د څه شي ډیر زیات جوش معنا په دې کې دی چې د الله رحمت کله په جوش کې راشي ډیر زیات قوت پکې دی. نو د دې وجه نه په عربو کې چې څوک ډیر زیات تنده پې راشي نو هغه وایي انا عطشان، د ډیر زیات د تندې نه مرم عطشان. او څوک چې ډیر وږی شي د ولږې نه نور مري نو وایي انا جوعان. غضبان هغه انسان ته ویلی کېږي چې بې حده غصه وي ډیر زیات، لکه د موسی علیه السلام په باره کې راځي په صورت اعراف کې چې موسی علیه السلام کله کوه طور ته لاړلو نو هلته د الله سره د راز و نیاز خبرې وي هغه وشوې. نو هارون علیه السلام خپل نایب ټاکلی و په بني اسرائیلو باندې. بیرته دته خبر دا راغی چې بني اسرائیلو خو د سخي بندګي کړی دی، د خوسکي بندګي. نو موسی علیه السلام چې کله په دې خبره باندې خبر شو ډیر زیات غوسه شو او هغه ځای نه دی راغی او ولې هارون علیه السلام د ګیرې نه داسې ونیو او د سره د یختونو نه داسې کشک وایي ته ما دې دپاره نایب کړی وې چې خلکو شرک کول او تا ورته څه نه ویلې. د بني اسرائیلو ته ویلې چې تاسو قتل نه ستاسو د سترګو په وړاندې باندې الله پاک دا سمندر کې اوچې لارې پیدا کړي، تاسو هغې نه تېر شوئ، الله ستاسو دشمن ستاسو په مخ کې هلاک او تباه کړ، تاسو بیا هم راولګېد هغه الله مو هېر کړ، د خوسکي بندګي مو شروع کړ. نو ډېر غوسه و. نو د هغې موسی علیه السلام په باره کې په صورت اعراف کې راځي غضبانه اسفه، موسی علیه السلام ډېر بې حده غوسه و، اسفا او ډېر افسوس یې کوو چې دا ولې داسې وشو. خلک دا لوی الله هېروي د یو خوسکي بندګي کوي چې هغه د خپل ځان واک او اختیار نه لري. نو غرض مو دا و چې د الله په دې نوم کې غضبان، د الله په دې رحمان نوم کې چې دا فعلان وزن دی په دې کې یو طوفاني کیفیت دی، هیجاني کیفیت دی، یو جوش په دې کې موجود دی. د دې وجې نه علما اکرام فرمایي چې الله رب العزت دا رحمت چې کله په جوش کې راغی الله دا کائنات پیدا کړ. د الله رحمت چې کله په جوش کې راغی الله پاک دا کائنات پیدا کړ. نو الله په دې نوم کې یو جوش والا او د طوفاني کیفیت په دې کې موجود دی. نو علامه اقبال بیا دغه مسلې ته باره کې هغه یو شعر ویلی، هغه فرمایي بضمیرت آرمیدم او ستا په ضمیر او ستا په علم کې الله رب العزت زه په آرام مې کوده ومه. وایي ته چې کله په جوش کې تو به جوش خود نمایي، ته وایي د خپل ځان د ښودلو په جوش کې چې ته خلکو ته ځان ور وپېژنې وایي تا زه پیدا کړم. دغسې د شعر هغه دی. نو دغه شعر چې علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایلی د دغه شعر مطابق یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شته. نبی علیه السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی دي كنت کنزا مخفیا، زه یو پټه خزانه وم، فاحببت ان اعرف، ما دا خوښه وګڼله چې ما خلک وپېژني، نو فخلقت الخلق، ما دا کائنات پیدا کړ. نو دا حدیث اگر که د دې حدیث په سند کې علماو خبرې کړي چې دا سند صحیح نه دی، خو علمای حدیث د دوه شیانو نه بحث کوي، یو د متن نه بحث کوي چې الفاظ د حدیث دي، یو دا حدیث چې څوک نقل کوي صحابي د نبی علیه السلام نه نقل کړی دی، تابعي بیا صحابي نه نقل کړی دی، تبع تابعي بیا تابعي نه نقل کړی، د هغې نه ښکته عالم بیا د هغې نه نقل کړی دی. دې سلسلې او د زنځیر ته بیا څه وایي سند. کله کله یو حدیث چې دی د هغې سند چې دی صحیح نه وي، سند ته چې ګورې په سند کې په دې زنځیر کې انقطاع راغلی وي، دا زنځیر چې دی دا یو ځای کې شکېدلی وي، خو لیکن د حدیث دا متن چې دی په هغې کې ډېره غټه ملغلره موجود وي. نو د دې وجې نه کله کله ډېر حدیثونه دي علما فرمایي چې د دې حدیث چې دی سند خو صحیح نه دی خو متن یې صحیح دی، متن یې د قرآن کریم سره موافق دی. نو دا هم هغه حدیث دی چې د دې متن د قرآن کریم سره موافق دی. ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې دا خبره فرمایلی دی چې ما خلقنا السماء والارض الا بالحق، الله فرمایي اسمان او ځمکه ما دې دپاره نه دی پیدا کړی مګر دې دپاره چې خلک ما وپېژني.
ور یو د بندگانو د پیدا کولو مقصد دی د بندگانو د پیدا کولو نه مقصد الله پاک بیل ذکر کړي الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانو د پیریانو د پیدا کولو بیل مقصد دی او د کائنات پیدا کولو بیل مقصد دی د انسانانو د پیریانو پیدا کولو مقصد څه دی د الله بندگی الله په سورۃ الذاریات کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس ما دا پیریانو دا انسانان نه دي پیدا کړي الله فرمایي الا ليعبدون مگر دې لپاره پیدا کړي چې دوی زما بندگی وکړي یو د کائنات پیدا کول دي د کائنات پیدا کولو مقصد څه دی دی الله پیژندل چې خلق الله وپیژني نو الله فرمایي كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق زه یو پټه خزانه نو ما دا خوښه وګڼله چې خلک ما وپیژني چې زه څوک یم نو ما دا ټول کائنات پیدا کړ نو د دې وجې نه موږ خبره دې کې کوله چې د رحمان په دې نوم کې چې دی په دې کې یو طوفاني کیفیت موجود دی د الله رحم چې دی ډېر زیات دی او په دې رحیم کې چې د الله دا بل نوم دی چې په بسم الله کې راغلی په دې کې بیا دوام دی کله کله داسې وي چې په یو شي کې کیفیت خو ښه ډېر وي یعنی جوش پکې ډېر وي خو دوام پکې نه وي خو لیکن الله رب العزت په دې رحمانیت کې جوش هم شته او په دې کې دوام هم شته د دې وجه نه ځینې علما دا فرمایي وایي رحمان الدنیا ورحیم الاخره الله په دنیا کې رحمان دی څه معنا د الله دا رحمت په جوش کې دی د الله خپلو دشمنانو ته چې څنګه روزي ورکوي هغسې له خپلو دوستانو ته هم نه ورکوي کافرو ته وګوره زموږ استاسو نه ښه خوري ښه څکي ښه سهولتونو کې دي ولې د الله دا رحمانیت دا کیفیت هغه په دنیا کې اظهار کړی دی د هغې اظهار په دنیا کې شوی دی چې د الله رحمت دومره په جوش راغلی دی چې الله خپلو دشمنانو ته هم پرېمانه روزي ورکوي خو رحیم چې دی په هغې کې بیا دوام وي هغه د آخرت دپاره د دې وجې نه بسم الله معنا ځینې علما څه کوي چې بسم الله الرحمن چې عام مهربانه دی په دنیا کې الرحیم چې خاص مهربانه دی په آخرت کې چې د الله کوم رحم دی په هغې کې دوام دی هغه ختمیږي نه خو د دنیا رحم چې دی هغه څه شی دی الله کافرو باندې رحمت کړی دی ډېر پرېمانه خو دا ګوره ختمیږي چې مړه شي ابدالابد تباهۍ او د ناکامۍ سره هغوی مخ کېږي نو د دې وجې نه نو د رحمان په باره کې ځینې علما دا وایي چې رحمان الدنیا و رحیم الاخره خو د دې په باره کې یو ښه تمثیل هغه ډاکټر صاحب ذکر کړی دی هغه وایي رحمان چې دی په دې کې یو طوفاني کیفیت وي د دې وایي مثال داسې دی چې یو ښځه مړه شي او د دې بچی پاتې شي شیدو والا چې ماشوم شیدې څکي وایي د دې ماشوم بل تربیه کوونکي هم څوک نه وي خپلوان نه لري نو دا ماشوم په چغو ژاړي نو خلک چې دا ماشوم وګوري هر انسان سخت زړه والا انسان هم په دې ماشوم باندې زړه دردېږي چې ګوره مور یې مړه شوه بل د دې ماشوم پرورش کوونکی څوک نشته نو هره ښځه دا وایي چې کاشکې چې د دې ماشوم پرورش ما کړی وی نو یو ښځه په دې کې راولګېږي چې رحمت ډېر جوش کې راشي وایي دا زه پالمه نو ګوره رحمت یې جوش کې راغلی دی وایي زه پالمه د ده سخته چې څومره په دې سختي راځي دا سختي به زه په ځان برداشت کړم خو زه دا ماشوم پالم ځکه دا حالات چې ده لیدلی دی د ده رحمت په جوش کې راغلی دی خو ګوره د انسان په رحمت کې بیا دوام نه وي دا چې ځان سره ویسي کور ته 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې دا کور کې وساتي یو طرف ته خپل بچی ژاړي بل طرف ته دا ژاړي ځان سره فکر وکړي چې څه ځان ته مې جنجال وکړ نو یو جنجال مې خپل بچی و دا مې راته بل جنجال جوړ شو اوس 2 بچي څوک پالي نو ګوره جوش په رحمت کې و په دوام پکې نو الله رب العزت په رحمت کې هم جوش دی او هم په هغې کې دوام دی الله رب العزت چې دی دا رحمت د سمندر د چپو په شان ته چاپې وهي خو دا ختمېدونکی نه دی چې سبا بل سبا بیا ختم شي د الله په رحمت کې دوام دی همیشه دی د الله رحمت د دې وجې نه د الله د رحمت ته موږ او تاسو ډېر زیات محتاجه یو وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه یو کس پوښتنه وکړي چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې هیڅ کس په خپلو اعمالو باندې جنت ته نشي داخلېدلی تر څو چې د الله رحمت ورسره مل نه وي آیا ته هم په خپلو اعمالو جنت ته نشي داخلېدی نبي علیه السلام وفرمیل چې هو زه هم په خپلو اعمالو جنت ته داخلېدی نشم نو معنا دا د عزتمندو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هم په خپلو اعمالو جنت ته نشي داخلېدی الله رحمت ته ضرورت لري موږ تاسو د الله رحم ته څومره ضرورت لرو
د دې وجه نه د الله په نومونو کې دا دوه نومونه د یو مادې نه جوړ شوي دي. رحمان هم د را حامیم رحمت نه جوړ شوی دی او رحیم هم. او دا موږ په هر صورت چې لولو موږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو. او موږ چې هر کار کوو موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم حکم دا دی چې تاسو باید بسم الله الرحمن الرحیم وایي. چې د الله رحمانیت نه وي، د الله رحم چا سره ملګرتیا ونه کړي، دا انسان کامیابېدی نه شي. آخرت کامیابي خو تر ابده د انسان ته نه میلاویږي. په دنیا کې هم د الله رحمانیت ته موږ تاسو ډېر ضرورت لرو. د دې وجې نه عزتمندو د الله رحم ډېر زیات دی. موږ تاسو باید د الله نه ناامیده نه شو. چې انسان د الله نه ناامیده شي، ډېر ځینې خلک دا وایي چې زه ډېر ګناهګار یم، بس جهنم ته تګ د زما بله لاره نشته. نه، د الله دا رحمت نه د یو را حامیم نه دوه نومونه د الله جوړ شوي دي. بیا د الله په نوم کې موږ تاسو وویل چې څومره جوش دی رحمان کې، او په رحیم کې څومره دوام پکې دی. نو د الله نه ناامیده کېدل نه دي پکار چې الله بس ما نه بخي. نه، الله ډېر مهربانه دی چې موږ تاسو کم از کم د الله په دین باندې عمل کوو، لږ لږ خو چې څومره زموږ ته معلوم دی په هغې عمل کوو، نو الله رب العزت انشاءالله موږ تاسو سره د بخښنې معامله کوي. الله